د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه په سلامونو مو هرکلی کوم درنو لیدونکو ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو د نن ورځې له خبرونو او حالاتو خبر شئ. د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال وایي چې له دې وروسته په هیواد کې د بهرنیو وسارو کارول منع دي. دغه راز هغه ویلي څوک چې د ډالرو د قاچاق په تور ونیول شي ملي خاین بلل کیږي. بلخوا بیا امریکا ته هم ویلي دي چې د افغانستان مالي شتمنۍ آزاده کړي. نوموړي په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې که نړۍ ځانګړې توګه امریکا د افغانستان مالي شتمنۍ آزاده نه کړي نو نه یوازې افغانستان بلکې سیمه به هم له سختو کړاوونو سره مخ شي. چین ژمنه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به له افغانستان سره د څه باندې 500 ټنه خوراکي موادو مرسته وکړي. لوګر له لسو ورځو ځنډ وروسته په لوګر کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شوه او ګڼ مراجعین دغې ادارې ته د پاسپورټ اخیستلو لپاره ورغلي دي. چاودنه د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال انجینر اعظم رسنیو ته ویلي دي چې د کابل ښار اتمې امنیتي حوزې اړوند ټانک لوګر سیمه کې یوه چاودنه شوې ده چې په پایله کې یې یو ملکي وګړی وژل شوی او د امارت وطنه سرتیري ټپیان شوي دي. مزار شریف یو سړی په مزار شریف کې خپل بوټان خرڅوي ترڅو وچه ډوډۍ پرې واخلي او په پای کې هم دا خبر چې د وړو او ګازو بیو لوړېدو وروسته د کابل ښاروالۍ او پیشاورانو خونې د یوې 200 ګرامه ډوډۍ بیه 1500 او د 270 ګرامه ډوډۍ بیه 20 افغانۍ ټاکلې ده. مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه ویډیو هم لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.